ملي قیام طالب په ضد د امریکا په ضد د پاکستان په ضد هر څوک چې د سولې خلاف دي د هغه په ضد ملي قیام کوو یو چا صفت کوي ته بل چا سره ورانې بل چا سره وران دی ملک د بحران سره دی یو مجاهد دي ځي زه د مجاهد زوی یم افتخار کوم یو ځي هلته پاکستان نه ټکټ راوړي چې موقته اداره غواړم لک د خدای خاطر وکئ وګورئ حکومت ملاتړ یو د نظام ملاتړ یو خو موږ مشوره ورکوو انتقاد پې کوو نه د شورا امنیت ټکټ اخلم نه د امریکا غلام یم دلته به بعضې خلک وي خو حکومت ته پکار دی چې جدي اصلاحات راولي جناب رئیس صاحب هغه خلک چې کورونه یې په خارج کې دي عاجل د وزارت داخله او امنیت ملي منفق کړي څه پکار دی چې د کور په دوبۍ کې دی یو جناب رئیس صاحب مونږ ته پکار دی چې خپل ولس راجګ شو یو ملي قیام وکړو دا پرون خویندې دا نن تاسو دا عکس ولیده دا په کوم وجدان ومني دا وژل دا منګه قرباني نه یو دا د مظلومیت حالت کې وژل کیږو قرباني هغه ده وکیل صاحبانو مشرقي کې زه ستاسو ټول مصارف درکوم راځئ چې څومره ولسونه مشرقي کې غواړئ زه یې تاسو ته راجګوم د مشرقي نه شروع کوو ملي قیام د طالب په ضد د امریکا په ضد د پاکستان په ضد هر څوک چې د سولې خلاف دي د هغه په ضد ملي قیام کوو دویمه مسله جناب رئیس صاحب امریکایانو ته د پارلمان د طرف نه لکه څنګه چې عراق فیصله وکړه یو نرتوب وکړه سرمایه به دې پاتې شي ډالر به دې پاتې شي اخر وژل کېږي خو تاریخ کې پاتې کېږي فیصله وکړه چې امریکایان نور نه غواړو په افغانستان کې بدبختي امریکایانو راوستې ده کله امرالله صالح ته خوله اچو کله شورای امنیت ته خوله اچو پاکستان زموږ دشمن دی امریکا زموږ دشمنه ده چې موږ وژني او بالاخري مشوره مې دا ده د خدای خاطر وکړئ مجاهدینو مسلمانانو افغانستان در په در دی د قرآن یو آیات تطبیق کوئ د غل نه لاس غوڅ کوئ د قاتل نه سر غوڅ کوئ ځاني رجم کوئ ته وګوره چې امنیت څنګه راځي